السلام علیکم ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه محمد رشاد صالح او د کمرې په برخه کې را سره محمد حنیف اکبر دی. تاسو زموږ یوټیوب چینل وطن وزټ ګورئ. ګرانو لیدونکو، نن د کابل د صنعت او کانونو 5م او ملي نړیوال نندارتون ته راغلي یو. دا هغه ځای دی چې د افغانستان د صنعت، سوداګرۍ او کورني تولیداتو د ودې مهمه برخه بلل کېږي. راځئ په ګډه سره وګورو چې په دې نندارتون کې کوم توکي نندارې ته وړاندې شوي. نو د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دلته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او همدارنګه یو شمېر بهرنیو شرکتونو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. افغاني غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، وچې میوې، شات، زعفران، ساختماني مواد او ګڼ نورې توکي د لیدونکو پام ځان ته راړي. د دې نندارتون اساسي موخه د افغانستان د تولیداتو معرفي کول، د بازار موندنې پراخول، پانګوالو او سوداګرو ترمنځ د همکاریو رامنځته کول دي. ډېری هیوادوال د دې نندارې د لیدلو دپاره راغلي دي. نو راځئ چې د بعضو خپلو هیوادوالو سره مرکې ولرو چې دوی د دې نندارتون په اړه څه نظر لري. سلام علیکم ورور. سلام علیکم. خوب است؟ خوب است بخیر. خوب است بخیر هستی؟ خیر و خیر. اسم مبارکتان بیاد؟ محمد رفیع. محمد رفیع. بله. خب محمد رفیع جان، امروز چطور شد کی طرف آمدی؟ طرف این نمایشگاه؟ بله، ما که هستیم نمایشگاهی که برگزار میشه فعلا 5مین دوره نمایشگاه افتی صنعت در کابل است. 5مین دوره نمایشگاه در اینجا حضور پیدا کردیم، از محصولات افغانی خود، تولیدات افغانی خود دیدار کردیم. بسیار خوب. خب چطور بود امروز این نمایشگاه که آمدی؟ کدام صحنهش، کدام چیزش برات جالب بود که خوشت آمده باشه؟ از این دور دروازه که داخل بیاید میکل صحنه‌اش خوب است. داخل هم که می از شرکت‌های تولیدات افغانی خود دیدار می‌کنی، برات اگه خوشبختی می‌تاد. افغانستان ما با خودکفایی رسیده فعلا. شما سعی کنید پایپ ما طرف دیدیم، از غرفه دیدار کردیم، پایپ جور می‌کردن، شرکت پایپ بود. و گفتن ما 50 سال میشه پایپ تولید داریم. از دیگه کشورها که در اینجا بیاین حکومت وارد میشه. حالا برای افغانستان ما که جور شود اما پیسه ارزان چیزی میشه. خب بسیار خوب. دیگه کدام محصول زیاد خوش کردین؟ محصولات خارجی را خوش کردین، محصولات داخلی خود خوش کردین؟ بله، محصولات داخلی خود خوش کردیم. بله. مثلا او شرکت علمیان گروپ که است، اون طرفی است، مایع ظرفشویی چیزاست. یک معتبرین شرکت افغانستان که است علمیان گروپ است. ماشاءالله. دیگه
دیگه چی نظر داری درباره همین قسم نمایشگاه که برگزار میشه در افغانستان؟ بسیار نظر خوب داریم. هر وقت که این نمایشگاه برگزار شد با ما خوب است، ما دیدن میکنیم، از کشور تولیدات داخلی خود دیدار میکنیم و برای شرکت‌داران هم خوب است، برای تجاران هم خوب است، محصولاتش هم به مردم نمایش بدن، مردم ببیند تا که از این محصولات استفاده کنند، محصولات خوب استفاده کنند. این نمایشگاهی که برگزار میشه برای ما، برای تجارا، برای کلی خوب است. حالا فعلا پنجمین دوره نمایشگاه هفته سنه در کابل است. بسیار خوب است. پنج دوره میشه نمایشگاه برگزار شده. بسیار خوب است. هر وقت هر سال این قسم نمایشگاه برگزار شد. بله. بسیار خوب. خب برادر گل در آخر اگر کدام پیامی داشته باشی، کدام مسیج داشته باشی با هموطنای خود؟ آخر یک پیام دارم از شما تشکری که تا اینجا میای زحمت میکشید و از تمام امارات اسلامی افغانستان خواهش میکنم همه تو نمایشگاه دیگر هم برگزار کنه. بخیر و سلامت باشه. خداحافظ. خوش باشی. تشکر. ګرانو لیدونکو د دې ورور خبرې خو مو اورېدلې. نو نندارتون ته ماشاءالله زموږ ستاسو ډېری هیوادوال راغلي او د نورو وطندارانو د نورو هیوادوالو سره به هم خبرې ولرو. نو له موږ سره پاتې شئ. ګرانو لیدونکو اوس غواړو چې د یو څو تنو شرکتدارانو سره هم خبرې ولرو. نو راځئ دلته مې یو ورور ودرولی چې دوی هم یو شرکت لري. السلام علیکم. سلام. ستړي مه شئ. صحت مو ښه دی؟ مننه. تاسو سلامت اوسئ. نو خپل ځان او خپل شرکت کې راته معرفي کړئ. ډېره زیاته مننه. زما نوم نیک محمد مجاهد دی، د ډاکټر سټرانګ فوډ شرکت مسؤل یم او زموږ شرکت چې دی د افغانستان د وچو میوو څخه یو ډول غذا جوړوي چې کمپلیټه غذا ده. په ترکیب کې بادام، پستا، کاجو، جلغوزه، شودې، عسل او بي کمپلیکس دي. دا د ذهني کمزورتیا، جسمي او جنسي کمزورتیا لپاره، هغه ماشومان چې سوی تغذیه وي، کمخونه وي، ضعیفه وي، هغه میندې چې هغوی کمشرې وي، کمخونه وي، ضعیفه وي، هغه ځوانان چې روزمره فزیکي کارونه ترسره کوي یا ذهني کارونه ترسره کوي، د هغوی د ستړیا یا د خفګان احساس کوي یا د بدن د کمزورتیا احساس کوي، د هغوی لپاره یوه خاصه او کمپلیټه غذا ده. کمپلیټه غذا ده ډاکټر سټرانګ فوډ. سټرانګ فوډ. نو که راته ووایې وروره چې د دې نندارتون د دایرولو تاسو ته څه ګټې لري؟ کومه فایده یې تاسو ته رسي؟ دغسې نندارتونونه دایرول د افغاني تولیداتو لپاره ډېره زیاته ګټه لري، ځکه یو خوا زموږ وطنوال د خپل وطني تولیداتو څخه آګاه کېږي چې زموږ په وطن کې کوم اجناس تولیدېږي، په کوم کیفیت تولیدېږي، او دویمه خبره دا ده چې زموږ تولیدات په ډېره اساني سره بازار پیدا کوي او خلک د وطني تولیدات څخه استفاده بیا کوي. او خلک چې دی زموږ ستاسو وطنوال راځي، هیوادوال راځي، دلته ګرځي، نو هغوی د نږدې څخه ستاسو هغه محصولات ویني، ځان مطمئنه کوي. بله، هغوی د کیفیت نه، هغوی د تولیداتو د نمونو نه، د دغلته زیات نور داسې کسان راځي چې هغوی داسې یو بل نوی نوښت وکړي تر څو په خپل وطن کې په یو بل بخش کې سرمایه ګذاري وکړي. نو له دغه ځایه څخه د دغه نمایشګاهانو څخه ډېر مختلف اغېزونه کېږي او ډېر مختلف نوښتونه کېږي. زموږ بیا هم خواهش به هم دا وي چې همدغسې نندارتونونه لا ډېر زیات جوړ شي. ګران وروره ستاسو د دې کمپنۍ د لا بریا په هیله باندې نو خوشحاله شوم چې تاسو سره هم کلام شولم. ښه وخت درته غواړم. ډېره زیاته مننه. تاسو ته هم خدای په امان. د دې ګران ورور خبرې مو اورېدلې. نو دوی هم دلته یو شرکت لري او خپل محصولات یې نندارې ته وړاندې کړي وو. نو له ما سره پاتې شئ، غواړم چې یو څو نور شرکتداران سره هم خبرې وکړم.
ګرانو لیدونکو راځئ چې د خپرونې په دې برخه کې د یو بل شرکت والا سره هم مصاحبه وکړو چې دوی دلته د موټرسایکلو او زرنجونو شرکت لري. راځئ چې دوی سره هم د څو خبرې ولرو. السلام علیکم. خاص حیثیت مو ښه دی؟ سلامت خیر اوسه. دا نوم دې راته واخلو. احمد قیس منروزه یا تن مسئولین د اتحاد موټرسایکل. اتحاد موټرسایکل. اتحاد موټرسایکل د خپل یو شرکت دی. او شرکت او بسته‌بندي تولیدي شرکت. بسته‌بندي او تولیدي شرکت دی. نو د دې د بسته‌بندي او د دې اصلا د دې کمپنۍ په کوم کې موقعیت لري؟ د کمپنۍ په هرات ولایت کې موقعیت لري. مرکزي په هرات کې ده. د نمائندګي تقریبا 15 ولایت کې موږ نمائندګان لري. 15 ولایت کې. نو د دې د پرزې او بازي دغه چې په خپل افغانستان کې جوړیږي که څنګه حساب؟ تقریبا 80% موږ په افغانستان کې جوړو. 80% کې 80% کې. او 20% چې دا د خارج له چین نه د کنجان وایرنګ دا د خارج هم واردوي وطن ته. او نو ټول مکمله باډي فریم ټول د خپل تولیدوي. نو په دې برخه کې به تاسو سره زموږ ډیری هیوادوال مصروف وي. تقریبا 300 نفر زموږ په شرکت کې ټول هیوادوال د افغانانو مصروف کار. ماشاءالله ښه ډیر ښه. 300 هیوادوال یوازې دوی په شرکت کې مصروف دي. ښه دا خو زموږ استاد لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده. زموږ استاد د هیواد ډیره لویه. موږ نور هم کوشش کوو چې انشاءالله شرکت وسط ورکړو نور ولایتو کې تر څو وکولی شو نور افغانان چې هغه خلک چې بیکاره دي ټول مصروف کار کوي. ډېر ښه. نو د دې نندارتون چې دلته نن جوړ شوی دی د دې تاثیرات ستاسو سره څنګه دي؟ یعنې مثلا د دې نندارتون ګټې تاسو ته څه دي؟ ګټې خو لري. په دې خاطر ټول خلک راځي زموږ د نوم سره اشنا کېږي. د تولید وطني تولیداتو سره مخامخ کېږي. کله چې موږ ورته وایو دا ټول تولیدات د وطن دي نو ځکه زیات خوشحالېږي او خلک راځي. موږ هم تشویقېږو تر څو د شرکت نور رونق ورکړو نور هم وسیع شي ټول ولایتو ته ورسوي. ډېر ښه. نو د دولت څخه مو غوښتنه څه ده چې په راتلونکي کې هم همدغسې نندارتونونه په لاره واچوي که څنګه؟ دولت هم غوښتنه دا ده چې همداسې نندارتونونه په لاره واچوي. خاطر دا زموږ محصولات ته ډېره ګټور دي. خلک داسې دلته ویني چې وطن څونه پیشرفت کړی. زموږ ټول محصولات نه خلک لیدن کوي. ډېر ښه. په پای کې کوم پیغام لري خپل هیوادوالو ته؟ سلامت اوسئ. هیوادوال ته دا پیغام دی چې راشي خپل د محصولاتو لیدنو کې تاجران تشویق کړي او د خپل هغه سرمایه چې خارج مملکتو کې د ټوله راټوله کړي او دلته سرمایه گذاري کوي زموږ وطن کې. ډېره مننه. الله دې ستاسو په کاروبار کې برکت واچوي. خوشحاله شوم چې تاسو ولرئ. خدای په امان. السلام علیکم. لکه څنګه چې لیدل کېږي د خلکو ګډون د پام وړ دی او ډېری هیوادوال د خپل افغاني تولیداتو ستاینه کوي. هیله ده چې دا ډول پروګرامونه د افغانستان د صنعت، سوداګرۍ او اقتصاد د لا پیاوړتیا لامل شي.
ګرانو لیدونکو د خبرونې د پای شیبې راورسېدلې نو زه احمد رشاد صالح او زما کمرمین محمد حنیف اکبر تاسو ټول په لوی او بخون کې سختن تعالی سپارو د خدای په امان.